السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. په دې درس کې به زه تاسو ته د سټرینګ په اړه معلومات درکړم. سټرینګ چې د حروفو مجموعه ده چې موږ کولی شو په دې کې خپل جملې ذخیره کړو. مثلا دوه نومونه به زه ولیکم. مثلا نیم، دا نیم کې چې دا کوم حروف زه ذخیره کوم دې ته سټرینګ وایي. مثلا زه لیکم چې ساحل. دا کوم نوم چې ما لیکلی ده دا د حروفو مجموعه ده او دې ته موږ سټرینګ ویلی شو. سټرینګ به همیشه موږ په ډبل کوټس او یا هم په سنګل کوټس کې لیکو. نو راځئ چې وګورو چې دوه سټرینګ څنګه موږ یو ځای کولی شو. د دوه سټرینګ د یو ځای کولو دپاره موږ باید یو بل سټرینګ هم ولیکو. last name equal to double quotes no full name full underscore name full name به مساوي شي د name plus last name نو موږ د full name د پرنټ کولو لپاره print function لیکو. print کومه ته full underscore name. نو دوستانو full name دوه سټرینګ موږ دلته سره جمع کړل او یو ځای هم کړل. اوس غواړو د print function په واسطه هغه یو ځای کړو. نو دوستانو وګورئ دلته نوم او تخلص دواړه موږ ته یو ځای کړي دي. نو دوه سټرینګ موږ کولی شو چې په دې شکل سره یو ځای کړو. او بله خبره د سټرینګ سره د یو عدد جمع کول. که چېرته موږ له دې سره یو عدد جمع کړو نو دا به موږ ته یو ایرر یا خطا منځته راوړي، ځکه چې عدد چې دا انټیجر ده او دا نوم چې ده سټرینګ کې ده. نو سیستم هېڅکله نشي کولی چې سټرینګ له انټیجر سره جمع کړي. یعنې موږ په ریاضیکي ژبه ووایو د همجنسو شیانو یو ځای کولو ته جمع وایي. نو دا چې دی همجنس نه دي، اوس انټیجر او سټرینګ همجنس نه دي، نو نشو کولی چې موږ دا جمع کړو. نو دې په خاطر چې دا جمع کړو یا خو دا ده چې دا به موږ سټرینګ ته تبدیلو. سټرینګ دا به سټرینګ ته تبدیلو او بعد هغې نه به موږ بیا کولی شو چې دې سره درې جمع کړو او یا به دا په کوم درې چې دي دا به موږ په ډبل کوټس کې نیسو. ډبل کوټس درې. دا دوه طریقې لرو چې په دې طریقو سره موږ کولی شو چې سټرینګ د انټیجر سره جمع کړو. مثلا اوس ما په ډبل کوټس کې ونیو، دا به اوس جمع کېږي ورسره. دا وګورئ ساحل نیازی. نو زه اوس بله طریقه هم کاروم د سټرینګ ته چې تبدیلي د فنکشن په واسطه. str ولیکئ، دا خپله د سټرینګ معنا ورکوي. معنا دا سټرینګ str دا درې چې کوم دي نو دا چې دا موږ سټرینګ ته تبدیلوي. چې کله سټرینګ ته تبدیل شو نو دا فول نیم هم په سټرینګ کې ده. نو موږ سیستم دا کولی شي چې بیا جمع کړي. ساحل نیازی درې. نو بله خبره په دې کې د ضرب ده. که چېرته موږ وغواړو چې دغه نوم څو ځلې پرنټ کړو نو دې په خاطر نو هغه بیا سټرینګ تبدیلولو ته ضرورت نه لري. ډایرکټ لیکو چې ضرب دی دوه. ضرب دی دوه معنا یعنې دوه ځلې موږ ته پرنټ کړه. دلته به لږ مسافه ورکړو چې هلته بیا نومونه موږ ته جدا جدا پرنټ کړي. رن به کړو. دلته وګورو دوستانو ساحل نیازی او ساحل نیازی یعنې دوه ځلې موږ ته پرنټ کړه. نو هیله لرم چې یو څه مو زده کړي. نو دغه ویډیو د خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ.